سورة الاخلاص د دې نوم دی چې په دې کې دا نوم د هغه څه چې په دې کې هغه خالصوالی د توحید ذکر شوی دی. اخلاص معنا خالصول د الله عز وجل د وحدانیت د شرک څخه د هر نوع عیب و نقصان څخه دا نوم پرې ښودل شوی دی. دا جلا د جسرت مضمون راخصه شوی دی، پرې ښودل شوی دی. خپل د اخلاص توری په جسرت کې نشته او دا هم مکی دی او د 4 آیات دي. د ترتیب په لحاظ په قران کریم کې سورۃ اخلاص راغلی 112 سورۃ دی. دا 112 چې دواله بار اخاطه پاتیرګر د قران کریم 114 سورۃ دی. او د نزول په لحاظ باندې چې دی 22م سورۃ دی. د قل هو الله د سورۃ اخلاص 22م سورۃ دی تر سورۃ الناس چې هغه اخرنۍ سورۃ تر هغه وروسته دی نازل شوی دی. نو او د رابط د ما قبل سره چې دی هغه دا چې اول ته په سر کې په توحید کې په هغه تمهید کې چې الته ویل سوی و په هغه تمهید کې خو چې وو د الله عز وجل وحدانیت مأمور به و. واما من اعطى وصدق واتقى وصدق بالحسنى چا چې بیا اعطا کړي مال ورکړي او تقوا یې کړي د الله څخه بیردلې الله واحد ګڼلې وصدق بالحسنى پر نیکو خبرې تصدیق کړي. نیک خبرې خو نو ډېرې وي، یوه خبر د الله د وحدانیت پر دغه تصدیق کړي. نو د الله عز وجل توحید را پېښې چې دا هم دغه خبرو څخه ده چې د دې وړ ده چې سړی تش پر وکړي تصدیق پر وکړي باور پر وکړي او تقوا په حاصله کړي. نو دا رابط څه د ما قبل سره هغه شان نزول دا و چې د کفارو یو څه ډله راغله ورای نبي علیه الصلاة والسلام ته کښېنستل. بهرحال ته خو دا زموږ پر خدایانو باندې بد وایه، نه لات منې، نه عزا منې، نه منات منې، نه بعل و یغوث و یعوق منې، نه نصر منې. دا نو چې دا زموږ غیر نه منې وایم ستا خدای چاته معلوم دی. کوم یې ذکر که دا اوس غلجی دی، مثال پر زموږ په اصطلاح بوایي دا اوس درانی دی، دا اوس جګ دی، دا اوس ګردی دی، ولکن موږ ستا د خدای پته معلومي. بیان که نسب یې بیان که کردار بیان که څه رقم شی دی. نو دا چې دی پوښتنه وکړه نو دا په مخلوق کې دا صفات راځي جګ و ګردی و د مثال په طور کوم قوم و کوم نسب. نو الله خو مخلوق نه دی. نو الله عز وجل صورت نازل کړي دغه صورت وه چې زما د خدای صفات دغه دي. قلت ورته په جواب کې دغه مشرکانو چې د خدای پاک کیفیت ستا څه غواړي، د خدای پاک نسب قوم در څه غواړي. ورته هو شان دادی. قلت ورته چې ورته هو شان دادی لکه موږ چې چات راس خبره واوره هغه متوجه کې چې راس بارون بسق صیا خبره کني ته ظاهر ورته خبره واوره یا ورته خبره دا د ګوره برن بیا بیان ورته کې تم د عربي کې د شان تورې شان دادی هغه متوجه چې شان چی شي ابرن شان ورته بیان شان د رقم دی. نو قلت ورته پیغمبر وجه کافرانو ورته هو شان دادی خبره خدا دراسي غوړ ونس هغه کوم شان دی. الله احد الله الله عز وجل دی احد دا یکتا دی. احد څه معنی؟ په ذات کې هم یو دی بل شریک نه لري، په صفاتو کې هم یکتا دی. د خدای پاک چې کوم صفات چې په مخلوق کې هیڅ چاته نه دي ثابت. نو دا جمله ورته ویل الله الصمد. الله چې دی هغه صمد بې نیاز دی، نه بل چاته احتیاج لري، په خپل ځان کې محتاج الیه دی. صمد هغه چاته ویل کېږي چې دی چاته محتاج نه مګر دی د ټولو محتاج الیه. نو الله عز وجل صمد دی، بې نیاز او بې احتیاج او د ټولو خلقو په هر څه کې محتاج الیه دی. هر څوک چې هر څه غواړي داسې باید وغواړي. لم یلد ولم یولد. لم یلد الله څوک نه دي زېږولي، لنګ سوی نه دی، اوس خو نرم لنګېږي. لنګېدل څه معنی چې ښځه لنګ خو ده لنګ کړم وایي دی لنګ شو دا نه معنی چې دا نه پیدا کېږي ښځه لنګېږي. الله عز وجل څوک نه دي زېږولي چې یا دې د ده څه پیدا شي یا جدی په چا پیدا کړي معنا واده وکړ والا دې ولري دا رقم نه دی. ولم یولد نه خپله د چا څه پیدا سوی، الله نه پلار لري نه مور لري. نو دا صفت. ولم یکن له کفوا احد. ولم یکن نسته له دلره کفوا سیال احد هیڅوک. اوس په دې اول صفت کې چې الله احد الله عز وجل یو دی، په دې کې پر هغه کفارو باندې رد وسو د مثال په تور چې ځینې کافران چې دي هغه منکرین د وجود د الله دي. یو شی چې موجود خبره بنو یو یا بدوی یا بدري نو کلام موجود نه وي د احد صفت څنګه قبل او چې الله احد یو دی. نو د الله وجود په شي کې بیان چې الله خو موجود دی معدوم نه دی. دا په دنیا کې چې د ځینې دهري کفار شته دا کمونیستان چې موږ ورته وایو. کمونیستان دا یو نوې نظریه و داروین دا پیش کړه. دغه رقم دغه کمونیستان چې ځینې راپوپاڅېدل د ورسه څخه دا نسل وار د وار راووتي د لینن و هیګل و ستالین دا خلک دغه دا نظریه پیش کړه چې دا جهان خدای نه لري، دا فقط خپل یو طبیعي تصادفات چې دا شیان جوړېږي. دا نظر دا ورکړي
او په دغه نظر باندې د خدای مخلوق وغولاوه چې هغه نظریه په جهان کې ناکام شوه. دغه رقم الانسان د آدم علیه السلام نسل نه دی چې دا نو خدای آدم جوړ کړي بیا د آدم نسل پیدا شي. ول دا اصلا بیزو یو قسم، دغه بیزو خپل ځان ته کرا تکامل ورکاوه دغه انسان پیداوار لکه وسوله په مځکه کې بیا ګرد مرموشه څنګه وکړي انسان. نو د دې لپاره به مسلمانانو مضمون ورکاوه چې آدم از نسل میمون نیست. انسان د نسل د بیزو دا یو سره کوم خبر ده. بیزو وګوره، انسان وګوره، دغسې غلطې نظریې درلوده چې نو پر هغو نظریو رد دی چې الله موجود دی، احد خو یو چې خو نو موجود هم یې، نو پر هغه منکر د خدای څخه چې خدای سره وجودا نه مني چې موجود نه دی. لکه افغانستان ته چې د اوار د واره کیسه ورسره پېښ شوه، دغه بې خدایه کافرانو څه ورپېښ وه. خدا کمونیسټان دلته انقلاب وکړي، ورسې راوستي، هغه اور دی تر اوسه لګېږي. دا نوي کشران ځوانان چې راپورته ځي هغه چې بس هغه خبره د تعذیب وینم، اصل د هغه ځای څخه را روان دي چې دلته کمونیسټي انقلاب وار د واره راغلی چې خلکو کې د بې خدایي نظریه ورکوله. هغه د څه دپاره دی ویل چې خدای نشته، هغه د دې دپاره دی یو نظام درلود اقتصادي چې د مځکې د خلکو تقسیم کړي، باغونو تقسیم کړي، مالونه یې ځینې ضبط کړي، دا خلک د دې ته اصلاحات راغلي ویل چې دا کار وکړي. نو خو د څه دپاره دا نو بیا ودی وایي چې خدای نشته، هغه د دې دپاره چې نو باره بیا د واره چاته ویل ته دومره ډېره مځکه لرې زه نه لرم، دا ولې ستا دومره ډېره دنیا ده زه نه لرم. نو خو هغه جواب څه ورته چې ما ته خدای راکړي، زه ورته خدای خو نشته، اوس چا درکړي؟ باره بیا راټینګ کړي. د دغه دپاره چې د خدای باره پر خلکو ودرېږي، دا تصرفات خدای کوي، ما چې راکوي تا چې نه درکوي. باره ویل خدای درسره نشته، چې خدای نشته نو تا چې دا کار کړی دی معلومداره په دري ظالم راغلی، ورنیکه دې مالونه غصب کړي وو، بیا بل نیکه غصب کړي، بیا دې پلار غصب کړي، دغونه سره جمع شوي چې تا ته زیان نه لرم چې لرې، یا نو زه تقسیموم بېرته په دغه خلکو باندې دا چې ضعیفه دي و دغو چې ورکوم. او که څوک خدای ومني نو خو چې باره تا ستا هغې دونه ډېر دي زما هغې نه سپاره، نو خدای پاک ما ته لیکلي وه په تقدیر کې ما ته راکول سوه، تا چې نه دي لیکلي ته مسکین یو ته زوی ورکوي بل ته نه ورکوي، په زامنو کې به څنګه سر مساوي کړي، په دنیا کې به مساوي کړي. او بل دا مازې یو خبره وه خلک یې غولوله، نو د دوی د ملک پاچا او د دوی د ملک ګوروان یو رقم ژوند لري، خو نه لري، خو پاچا هره شپه نوې ښځه کوي، په بنګلو کې پروت ګوروان یې په ګورم کې د غواو سره ګرځي. دا مازې خلک یې غورول مساوات هېڅ اعلان نه و. نو پر هغو کافرانو په دې کې رد شو چې الله احد، چې الله خو موجود دی. بل قسم کافران موږ په دې مځکه کې لرو، هغه دا رقم دی چې هغه د الله پاک د وجوبه منکر دي، چې موجود دی خو نو د یو څو کالو کېږي، حادث واجب الوجود نه دی چې قدیم دی د همیش دپاره. الله پاک احد دی، معنا واجب الوجود دی چې بل څوک دا صفت نه لري، چې موږ یکتا دی په څه کې، خو نو په ذات کې هم موجود سته یو دی، او په ټول د صفاتو د لارې هم یکتا دی چې هر صفت په خدای کې په بل چا کې یو علاقه پیدا کړي. نو دا د واجبوالي صفت په خدای کې سته، په بل چا کې بیا نشته. بل بیا هغه دی چې خدای پاک مني، واجب الوجودوالی مني، صفات کمالیه یې نه مني، چې ورته د خدای پاک علم برای زه هغه رقم علم لرم، یا د مثال په توګه اولیاو ته هغه علم ثابت کړي چې الله یې لري، و انبیاو ته به هغه صفات ثابت کړي چې الله یې لري. نو پر هغو هم رد شو چې الله پاک یکتا ذات دی په صفات کې، چې کوم صفت درته ثابت وي هغه نه خدای بیا و نبي ته ورکوي هغه صفت، نه بیا وولي ته ورکوي، هېڅ چا ته بیا هغه د خدای پاک خصوصي صفت شو. نو دوی چې خدای مني، وجوب یې مني، مګر صفات کمالیو کې کمزوري کوي، هغه غلطي، هغه یې ور ونیوله چې خدای پاک احد دی. څوک بیا مشرک په عبادت کې ګرده شیان د خدای پاک مني، مګر و دغه به ته عبادت کوم، دا کار به ته عبادت کوم، دا لمر سپوږمۍ کې پر هغوی هم رد کړي چې الله احد دی، معبودوالی یوازې د خصوصیت دی، معبودوالی خو هم یو صفت دی. نو الله عز وجل معبود دی، بل معبود به پر مځکه ماته نه جوړوي، پر هغو باندې هم رد راغلی. نو بل د مثال په طور، نو دا لکه په ایاک نعبدو و ایاک نستعین کې چې بیا خبره ده، ایاک نعبدو خاص تا ته عبادت کوو، نو خو هغلته خصوصیت وجه دی، خو معنا دا معبودوالی د دې صفت په بل چا کې نه جوړي، په دغه خاص تا ته کوو. نو دا څه کافران پر هغو باندې رد راغلي. په الله الصمد کې چې بیا دی، دا بیا و هغه ایاک نستعین سره صمد څه معنا شوه؟ صمد خو دا معنا چې دی بې نیازه مګر دی د ټولو محتاج الیه، لکه په ایاک نستعین کې چې خاص تا څه کومک غواړو. نو صمد دغه معنا چې دی بې نیازه دی، نور څوک شی غواړي د ده څه دی وغواړي، استعارت باید د ده څه وشي. نو شرک په الاستعارت پر هغه باندې هم رد راغلی. لم یلد ولم یولد، ځینې کافران چې عیسی علیه السلام د خدای زوی بولي، یا عزیر علیه السلام د خدای زوی بولي، پر هغو یې رد وکړي چې دا ګرته خبرې غلطې. لم یجد، الله څوک نه دی زېږولی، الله نه د چا پلار دی نه د چا مور. ولم یولد، الله په خپله د چا سره دی زېږول سوی. دا که چا رد وکړي، پر هغه کافرانو رد وکړي چې په مخلوق کې خدایان وایي، په مخلوق کې خدایان وایي، یا د پیرانو ځینې قسمونه نومان یې زدي چې دغه د دې علاقې خدای دی،
یا یې په انسانانو کې د چا نومانځلي چې دا د دې الله کې خدای دی. الله چې دی رجع پر وکړي چې خدای پاک دغسې ذات کیدای شي چې نه بل زېږولی نه د چا زېږېدلی، دا خو د فلاني کاکا زوی دی ګرده یې پېژني، دا څنګه خدای کېږي؟ خدای خو مولود نه وي، نو پیری خو دا بل پیری څه پیدا دي، دا څنګه خدای کېږي؟ که زما خبرې ته متوجه یاست، یعنې پر هغه کفرو باطل پرستانو یې رد وکړي چې هغه په دې مخلوق کې ځان ته خدایان پیدا کړي، په دې جمله کې چې لم یلد ولم یولد، چې خدای خو دغه صفتونه لري، نه زېږولی څوک نه زېږېدلی، دا چې خدای بولي دا خو زېږېدلی دی د بل چا څخه، یا یې بل زېږولی دی لنګ سوی دی، دا خو خدای نشي کېدلی که پیری دی که انسان دی. په پای کې خلاصه ول چې ولم یکن له کفوا احد، نشته د لرې هېڅوک سیال. نو دغه د هغه کافرانو د خبرې رد ور وکړي چې باره ته ستا د خدای پاک یو نسبنامه دې پېښ کړې وه، شجره نسب چې معنا په کوم سید دی، عرب دی، عجم دی، څوک دی. الله عز وجل دغه صفات ورته بیان کړه، هغه اخلاص توحید ورته بیان کړي چې دغه صفات په زده کړه، بس خدای دغسې ذات دی چې دی یو دی د ده پر رقم، نه په ذات کې نه په صفات کې په مخلوق کې بیا څوک نمونه پېښولی شي. او دی صمد دی، د هېڅ چا ته احتیاج په خپله خدایي کې نه لري، ټول خلک وجه ته محتاج، برعکس ته خبره هر استعانت باید د څه وغوښتل شي. لم یلد ولم یولد، نه څوک زېږولی دي نه د چا څخه زېږېدلی دي. توالد تناسل که پکښې جاري کېدی هغه خدای نشي جوړېدلی، ولې هغه حادث نو، او د در هېڅوک سیال نشته چې د ده همسري و مقابله دې بیا وکړي. دا څو صورت اخلاص پسې را نور به صورت فاضل. صدق الله العظیم.